سلام لیدونکو ستړي مشه په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته د چینایي انجینرانو پر کاروان برید د پاکستان پوځ وایي 2 وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او ترقي وروسته په نښته کې 2 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او 3 سرتیري ژوبل دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر په بیان کې ویلي چې د اګست په 14مه د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو. په بیان کې راغلي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله ده اوښتې. پوځ وایي د نښتې پر مهال 3 سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال کړي دي. بلوچ بلتون پالې ډلې په ګوادر کې د برید مسؤلیت منلی دی. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شوروي په افغانستان کې د داعش فعالیت زیات شوی او دغه هیواد وضعیت لا پیچلی شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښایي او وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیواله سوله او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18مه راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د وسلوالو د کورنۍ د غړو شمېر یې لا 4,000 تر 6,000 کسانو پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا ومننه، علامه مل شاه.